صحابه کرام راغلل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې زمونږ اکثر رور وفات شي یا تره وفات شي یا په خاندان کې داسې بل څوک وفات شي او د هغې یتیمان بچي ماشومان هغه مونږ ته پاتې شي او د هغې بیا مونږ پرورش کوو. نو کله ناکله داسې وشي چې دغه یتیمانو ته د پلار نه مال دولت پاتې شوی، جایدادونه پاتې شوي، نو د دوی دا مال په څه طریقه باندې په دوی باندې خرج کړو. نو په اوله زمانه کې دا حکم و د الله جل شانه د طرف نه دې خبرې په جواب کې چې دا کم یتیمان تاسو ته پاتې شو، د دوی چې دا کم مال دولت دی، د دوی چې کم خوراکونه دي، نو دا هر څه به تاسو ځان له یو طرف ته کېدئ. یعنې په کور کې زما سره یتیمان اوسېږي، ټیک شولی که نه، زما سره ماشومان یتیمان اوسېږي، نو زما په کور کې خپل بچي هم دي او دغه یتیمان هم دي. دې یتیمانو له به زه ځان له پخلی کومه، دوی له به سالن ځان له پخومه، ډوډۍ به له ځان له پخومه، د دوی کپړې مپړې، د دوی چې څونه د ضرورت سامانونه دي هغه به ځان لئ، زما د خپلو بچو هغه به ځان لئ. اوله زمانه کې دغه حکم و د یتیمانو متعلق چې تاسو به دغه کار کوئ. د یتیمانو چې څونه مال دی د هغو څونه خوراک څښاک سیسټم دی هغه به ټول ځان له ساتئ، د خپلو بچو د خوراک څښاک نه، د خپلو بچو د کپړو نه، د خپلو بچو د ضروریاتو نه به دا ځان له ساتئ. نو دا حکم و. نو بیا داسې کار وشو چې د صحابه کرامو چې کومې ښځې وي نو هغو ګیله وکړه او ګیله یې دا وکړه چې یاره دا خو ډېره زیاته ګرانه ده، زموږ په کور کې خپل بچي هم دي، دغه یتیمان هم پکې دي، اوس د دوی لپاره موږ ځان له پخلي کوو، دا خو ډېر ګران کار شي. په کور کې که تاسو خیال یې وس کم یو سړی چېرته الله دې موږ ته معافي کوي، موږ ډېر زیات کمزور یو. په کور کې اکثر باباګان داسې عمر ته ورسېږي چې هغو باندې ډاکټر پرهیزونه ولګوي، وایي لکه بل موږ ډوډۍ به خورې، مالګه به پکې نه اچوئ ورته، او دغه دی دا خوږ خوراک به نه کې، مطلب چای مې به خوږ نه استعمالوي، نور داسې خواږه څیزونه میزونه به نه خوري، او مالګه به نه استعمالوي. نو په هغه باندې پابندي ولګي، نو په کور کې ښځو ته بیا هغه ټینشن جوړ شي چې هلکه اوس د بابا دپاره به موږ ځان له وړاغېږو، ځان له به ډوډۍ پخوو، هلکه د بابا دپاره به اوس موږ ځان له سالن پخوو او ځان له سیسټم میسټم به کوو، دا خو به ډېره زیاته ګرانه شي. څنګه چې دا اوس ګرانه ده نو داسې په هغه زمانه کې هم ګرانه وه، په څه پوهېږي. نو بهرحال په دې باندې خفه کېدل نه دي پکار، دا ګوره د الله جل شانو امتحانات دي، ټیک شوله که نه، دا په دې کور والا باندې د الله جل شانو یو امتحان وي چې یاره په کور کې یو سړی کمزوری شي، بیمار شي، ضعیفه شي، او ډاکټر پې پرهیزونه ولګوي او بس بیا د هغه ځان له حساب کتاب وي، د هغه ځان له غور وي، دا ډېر زیات مشکل وي. بهرحال نو په هغه دور کې هم د دې یتیمانو په دې مسله کې صحابه کرامو چې کومې بیبیانې وې، ښځې وې، نو هغو شکایت وکړو، هغو خپله ګیله وړاندې کړه چې تاسو لاړ شئ د پیغمبر علیه صلات وسلام ته دا مسله وړاندې کړئ چې بھائی موږ ته خو غټ تکلیف دی په دې کې، یتیمان له به ځان لګوو، بچو له به ځان لګوو. نو چې کله صحابه کرام په پیغمبر علیه صلات وسلام پسې لاړه چې یاره زموږ ښځو خو دا ګیله کړې ده، او واقعي که په ظاهره باندې وګورئ نو دا کار ګران هم دی چې یتیم له به ځان له پخوي، خپل له به ځان له پخوي، ډوډۍ به له ځان له پخوي، نو دا ګرانه ده. نو چې کله صحابه کرامو د پیغمبر علیه صلات وسلام نه دا تپوس وکړو، نو الله جل شانه پسې دا آیت رانازل کړو چې ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر. دوی ستانه د یتیمانو متعلق تپوس کوي، نو ته ورته ووایه چې د دوی خیال ساتلو کې ستاسو دپاره خیر دی، ستاسو دپاره به کې بهتري ده. خو بله مسله دا ده که چېرته تاسو د دوی دا مال را یوځای کوي او ګډ وډه کوي د خپل مال سره، نو د هغه مطلب یو ماشوم دی، د 7 کالو ماشوم دی، د 10 کالو ماشوم دی، هغه څونه خوراک کوي، نو ستا بچی د 10 کالو څونه خوراک کوي، داسې به هغه یتیم هم د 10 کالو هغه خوراک کوي، ټیک شوله، هغو نه ډوډۍ بخوري، هغو نه سالن بخوري، یا د هغې کپړې مپړې سیسټم ویسټم څونه وي، نو چې ستا د 10 کالو د بچي څونه ضروریات دي دونه ضروریات د هغه یتیم هم دي. نو الله جل شانه ورته اسانتیا راوستله چې خیر دی. اوله خو دغه بل حکم و چې تاسو به هر څه ځان له کوئ، د یتیمانو ځان له، د خپلو ځان له. خو که اوس چېرته تاسو د دغه یتیمانو دا مال راواخلئ او دا د خپل سره یوځای کوئ، نو څه مسله نشته دی. مثال په طور باندې د یتیم دپاره تا ځان له بوجۍ وړه راوړلي کور ته، او د خپلو بچو دپاره دې ځان له راوړي دي، ټیک شوله جي. نو ستا په بچو کې چې ستا بچی څونه خوراک کوي د یو ټایم، هغومره اوړه د دغه یتیم د بوجۍ راواله په هغه خپلو کې میکس کړه، د هغه په نیت باندې چې لکه دا د هغه دپاره پکې پخېږي، د هغه دپاره دا اوړه پاسته کړله چې دا به هغه له پخوو، یا څونه سالن مالن څونه ضروریات ستا د بچي دي، بس هغو نه ضروریات د هغې تاسو په خپل مال کې میکس کوئ، یو ځای کولی شئ، او بیا یو ځای دا خوراک مراک کوئ، یو ځای دا استعمالول کوئ، بیا څه مسله نشته. نو دغه اسانتیا الله جل شانه بیا راوستلې وه چې که څوک مطلب په ښه نیت باندې کوي. ګوره مخکې پسې وایي چې والله یعلم المفسد من المصلح، الله جل شانه ګوره تاسو ته اجازت درکړو چې د یتیمانو مال د خپل مال سره یو ځای کوي، خو ګوره یاد وساتئ الله جل شانه غله خلک او صحیح خلک پیژني، الله جل شانه فاسدین خلک او اصلاح کوونکي خلک پیژني. نو که تاسو چېرته څه حرامیتوب وکړو د یتیم په مال کې، الله جل شانه ګوره دې نه خبر دی، اختیار یې درکړو، دې دا مطلب نه دی چې بس اوس هغه خیال دی که راخله وخوره او بس بد غوبل دې راغستی دی په پردي مال دولت باندې، نو داسې ګوره اجازت نشته دی. ښه الله جل شانه تنبیه ورکوي چې ګوره مونږ اجازت درکړو، خو دا هم صرف تاسو سره نرمي وکړله، نور د دې دا مطلب نه دی چې تاسو پردي مال ته بړې ونغاړئ او بس په هغې پسې ولګئ. نو دغې وجې نه فرمایي
دغه وجه نه فرمایي چې والله يعلم المفسد من المصلح، الله جل شانه پیژني فساد کوونکو لره یا فسادیان خلق من المصلح د اصلاح کوونکو خلقونه یا د خو خلقونه. ولو شاء الله لاعنتکم، او که چېرته الله جل شانه غوښتلی وی نو لاعنتکم په تاسو باندې به یې سختي راوستلی وی، یعنې هغه لاولنی حکم به یې برقرار ساتلی وی چې تاسو به یتیمانو له ځان له پخوئ، خپلو له به ځان له پخوئ. نو هغه خو ډېره ګرانه وه که نه، نو هغه هم الله جل شانه ته اسانه وه. که هغه غوښتلی وی نو په تاسو باندې بیا حکم باقي ساتلی وی، بس تاسو ته بیا مشکل وی، خو الله جل شانه په تاسو باندې اسانتیا راوستله. نو بهرحال په دې کې اوس تاسو د اصلاح کوشش وکئ، د خیر کوشش وکئ، نقصان ور ونه رسوئ پردي مال ته. ان الله عزیز حکیم، بېشکه الله جل شانه ډېر زیات غالب دی او ډېر زیات حکمت والا دی.